یاده راټولیدنه چې د خوست اطلاعات او کلتور ریاست په ناوخت رامنځته شوې وه د ملي او اسلامي ګټو په غېږه کې د رسنیو واحدو نشراتو د ځوانانو ترمنځ د فکري یووالي رامنځته کولو او ګڼ نورو ملي او عقیدتي موضوعاتو په تړاو آزاد بحث او د نظرونو تبادله ترسره شوه. د کورنیو چارو سرپرست وزیر خلیفه سراج الدین حقانی په خپلو خبرو کې د رسنیو استازو او خبریالانو ته ډاډ ورکړ چې له حقوقو څخه به دفاع او ملاتړ کوي. خو په ورته وخت کې له رسنیو وغوښتل چې خپلو نشراتو کې د دیني، ملي او فرهنګي ارزښتونه په پام کې ونیسي. د ښاغلي حقاني په وینا د ګران هیواد افغانستان د ابدي مورال ورکولو په برخه کې د رسنیو رول خورا مهم دی. پکار ده چې په دې برخه کې تر بل هر وخت زیات زیار او هڅې ترسره شي. الحمدلله چې موږ ډېر ښه پرمختګونه لرو په خپل امکانات باندې، په خپله سالمه اراده او نیت باندې. او وجه دغه ده چې په مجموع کې افغانان چې دي خپل وطن او اسلام ته ژمن دي، زړه یې بدیږي په دې کې، او دغه متحدوالی او وحدت چې کوم دی دا چې زموږ څومره په فکري لحاظ باندې اسلامي او ملي شي، دومره به موږ خودکفا شو، دومره به د بل احتیاجۍ نه خلاص شو. داسې نه وي چې موږ د ځان سره یا د مملکت سره یا د نړیوالو سره دښمني غواړو. موږ هم یو سالم تعامل غواړو د ټولو سره، په ښه اخلاقو باندې غواړو. په خپل وار سره د خوست اطلاعات او کلتور رئیس مولوي شبیر احمد عثماني په خپلو خبرو کې وویل ځوانان د ټولنې د ملا تیر حیثیت لري. په همدې اساس تر بل هر وخت اړتیا ده چې ځوانان په اسلامي او هیوادني مینه سمبال او وروزل شي. د په خوست کې د محلي رسنیو همکاري وستایله. په خبره یې تل هڅه کړې چې د اطلاعاتو او کلتور ریاست په چوکاټ کې د امارت کړنو ته مثبت خبري پوښاخ ورکړي. داسې د الله تعالی فضل دی چې په دې تیرو 2 کلونو کې د خوست یوې رسنۍ خبریال بندي شوی نه دی، د خوست یوه رسنۍ تړلې شوې نه دی. د دې نه علاوه تشویق دومره ډېر شوی دی چې موږ 4 غږیزې رسنۍ نوي هم جوړې شوې. دا په ټول افغانستان کې یو مثال دی. همداسې قسم ادبي ټولنې چې د امارت نه 2 کاله مخته 3 کاله مخته تقریبا د رکود سره مخامخ وو، هغه ادبي ټولنې مو یو سنه سرګرداني کړې، دوروبارې مو کړې. همدغه قسم تاریخي او بستني سیمې چې په دې ولایت کې مخکې په کوم حالت کې به د هغې حالت نه اوس ښې دي. حتی په ځینو ځایونو کې زه د ډېرو لوړالبا خلکو سره هم په تقابل کې واقع شوی یم. په دې خاطر واقع شوی یم چې دا د مو د مسؤلیت څخه ده. زه به الله ته څه ځواب وایم، زه به علیقدر امیرالمؤمنین ته څه ځواب وایم. ښاغلي عثماني په ورته وخت کې د کورنیو چارو سرپرست وزیر خلیفه سراج الدین حقاني څخه مننه وکړه چې د رسنیو استازو او خبریالانو سره یې ناسته ترسره او د دوی ستونزې واورېدې. د په ورته وخت کې په رسنیو د دې غږ وکړ چې د اسلامي او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې خپل نشرات ترسره او د خلکو په ځانګړې توګه د ځوانانو اذهان مثبت خواته سوق کړي. په خپل وار سره د خوست د بېلابېلو انځوریزو رسنیو خبریالانو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر مننه وکړه چې په آزاده فضا کې د دوی ستونزې واورېدې او تل یې د رسنیو ملاتړ کړی دی. دوی په ورته وخت کې د رسنیو د مالي ستونزو د حل او دغه راز د مطبوعاتي چارو د وحدت په موخه د یوه پریس کلب او یا د همغږۍ خونې د رامنځته کېدو غوښتنه هم وکړه.